السلام علیکم دوستانو. ابراهیم زدران او شهید الله په خپل خوشو توپخنې اتلان په ګونډو کړل. د کابل بازانو لپاره ابراهیم زدران او شهید الله په زړه پورې توپخنه تر سره کړه چې د مساینک اتلان په ګونډو کړل او د 9 وکټو په ستر توپیر ماته ورکړه. د شپږیزه کرکټ لیګ لسمه لوبه په کابل کرکټ لوبغالي کې د مساینک اتلان او کابل بازانو لوبډلې ترمنځ تر سره شوه. د لوبې په پیل کې کابل بازانو د لوبې پچه وګټل او لومړی مساینک اتلانو ته د توپخنې بلنه ورکړه. د کابل بازانو په ټاکل شوي شل اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 129 منډې وکړې چې له ډلې ګلبدین نایب 29، ننګیالي خروټ 29 ناسوځېدلي او اصغر افغان 22 منډې وکړې. د کابل بازانو لخوا قیس احمد 3، عظمت الله عمرزي او اسیب الله 2 وکټې واخیستې. د 130 منډو هدف د کابل بازانو لوبډلې په 11.4 اورونو کې د یو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 9 وکټو په ستر توپیر مساینک اتلانو ته په لوبه کې ماتې ورکړه. د کابل بازانو لپاره ابراهیم زدران او شهید الله ډېر زبردست لوبه تر سره کړل. ابراهیم زدران 50 ناسوځېدلي او شهید الله 52 ناسوځېدلي او رحمان الله ګربز 60 منډې وکړې. د مساینک اتلانو لخوا ننګیالي خروټ 1 وکټه واخیسته. د یادولو وړ ده چې دا د کابل بازانو دریمه لوبه وه چې دویمه بریا یې خپله کړه او جدول کې دریمه لوبډله شوه. همداراز مساینک اتلانو بیا په خپله دریمه لوبه کې دویمه ماتې وخوړه. سبا به د شپږیزه کرکټ لیګ 11مه لوبه د بوس ساتونکو خویندکوس تور او 12مه لوبه به د امو ننګان او بند امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.